بسم الله الرحمن الرحيم. نون والقلم وما يسطرون صدق الله العلي العظيم. د ویاړ څېړنیز د ویاړ علمي فرهنګي بنسټ درنو کډوالو زما سلامونه او درنښت ومنئ. لکه څرنګه چې مخکې د ملګري یادونه وکړه، خیر لیکچر وړاندې کول یا یو علمي تحقیق سیمینار وړاندې کول یو ځانګړی خپل جوړښت لري. نو موږ دلته د ملګرو سره یوازې خپل د رسنیو او د ډیپلوماسۍ برخه کې شته معلومات او تجربې چې دا به شریکې کړو، او دا رقم د ناستو ملګرو موږ ته هیله دا ده چې پوښتنې نظریات خپل واخلي، زموږ سره یې شریکي. نو زما په نظر یو معلوماتي بحث به وي. نو موږ مخکې یو ملګري سره پلان کړی وه چې په رسنۍ او ډیپلوماسۍ باندې به خبره کوو، خو دا چې زه هم لږ ناوخته راغلم، وخت هم کم ده، بیا وروستۍ برخه د مشاعرې ده. نو زما وړاندیز به دا وي چې غواړم چې 15 دقیقې په دې موضوع وغږېږو، وروستۍ 10 دقیقې هغه ته ورکړو، د ملګرو نظرونو او پوښتنو ته ورکړو چې دا 15 شي. بیا که تاسو پاتې برخه مشاعرې ته ورکوله، تاسو اختیار د 2 دقیقې ورکوئ. مننه استاد، موږ کافي وخت لرو ماشاءالله، ته سره وخت شته انشاءالله. سمه ده. موږ دوه اصطلاح په سیاسي هغه کې علم کې موږ دوه مسلې لرو، یو د کورني سیاست مسله مطرح ده، یو د بهرني سیاست مسله مطرح ده. د کورني سیاست موضوعات چې دي تقریبا 9 مسلې دي، دا په کار نغاړل کېده چې موږ نن په رسنیو ډیپلوماسي لګېږو، بیا د بهرني سیاست محتوا دا شی جوړوي. نو په دې کې دې لپاره چې کوم وخت دا بحث موږ وړاندې کړو، نو زه غواړم مشخصا په رسنیزه ډیپلوماسي باندې تمرکز وکړم او د ډیپلوماسۍ برخه یوازې تعریف کو او په شاخصونو باندې لاندې خبرې وکړو. نو په دغه بحث کې موږ دا موضوعات شامل کړي، یو د ډیپلوماسۍ د پیل لنډ تاریخچه، کلیدي مفهوم د ډیپلوماسۍ تعریف، ورپسې عمومي ډیپلوماسۍ، د عمومي ډیپلوماسۍ ډولونه دي، او دا رقم ته فرهنګي ډیپلوماسۍ، رسنیزه ډیپلوماسۍ، او هغه څه چې موږ په رسنیو کې اورو وایي دروازو تر شا تړلې ډیپلوماسي، پټه ډیپلوماسي، او په دغه مسایل باندې به لنډې خبرې وکړو. اوله پوښتنه دا مطرح کېږي، وایي نن سبا ولې په نړۍ کې د ډیپلوماسۍ بېلابېل ډولونه رامنځته شوي دي؟ د سیاسي علومو زده کوونکي دا پوښتنه ډېر زیاته کوي چې ډیپلوماسي دا څه معنا چې دا فرهنګي ډیپلوماسي شوه، دا رسنیزه ډیپلوماسي شوه، دا د بند دروازو تر شا ډیپلوماسي شوه، دا او دا کنه. د دې پوښتنې یو جواب دا ده چې موږ وکولی شو خپلو نړیوالو شریکانو ته او ټولو اکټرانو ته مناسب ځوابونه وړاندې کړو، ځکه موږ نشو کولی چې یوازې د یوې ډیپلوماسۍ د یو ډول نه په استفادې باندې خپل مسایل په نړیوالو اړیکو کې مطرح او حل کړو. نو ځکه هم د ډیپلوماسۍ بېلابېل ډولونه رامنځته شوي دي. خپله د ډیپلوماسۍ کلمه یا وایي چې دا وایي، موږ پښتو کې وایي یا کلمه چې ورته وایي، دا د ډیپلوماسۍ د علم استادانو بېلابېل تعریفونه تر کړي دي. زه یوازې یو لنډه اشاره ورته کوم. د الپوش کوم یو استاد د هغه د ډیپلومات او ډیپلوماسۍ په نوم کتاب لیکلی ده، په خپل کتاب کې 4 تعریف یوازې د ډیپلوماسۍ د کلمې وړاندې کړي دي. خو تر ټولو هغه منلې معنا د کلمې چې ما د خپل تر هغه نه خوښ کړه هغه دا ده چې د لانګمن نړیوال اړیکو سین یا قاموس یا ډکشنري وایي چې د دولتونو ترمنځ د رسمي استازو په مټ باندې د اړیکو د لارښوونې عمل ته ډیپلوماسي وایي. که موږ په دې د ډیپلوماسۍ په همدې کلمه باندې خبرې وکړو، یعنې په دې معنا چې دې تعریف ته په کتو د ډیپلوماسۍ په عامه مفهوم یا په عام ډول باندې هغه اقدامات ویل کېږي چې دولتونو ترمنځ په بهرنیو اړیکو کې په سیاسي، اقتصادي، فرهنګي، نظامي، مالي او نورو چارو کې تصامیم نیول کېږي او د یو هېواد ګټې پکې مطرح کېږي. نو د دغو 4 بېلابېلو تعریفونو له وجې له منځه چې ما مطالعه کړې 2 ټکي موږ راویستلي یا 2 ګډ مشترک عناصر دي چې دا هر یو عنصر چې دا د ډیپلوماسۍ یو اړخ روښانه کوي. نو دا بولټ پوینټونه دي. نو اجازه راکړئ چې د پاڼې نظر ته ووایم. دا یو اول د بهرني سیاست د اداره کولو فن ده. ډیپلوماسي چې د بهرني سیاست د ادارې
فن ده. همدا رقم ته په دغو تعریفونو کې بل ورته ټکی چې موندل کېږي او د ډیپلوماسۍ اړخ روښانه کوي په سوله ییز ډول د بهرنیو اړیکو تنظیمول دي. یعنې د دې په ځای چې موږ د جګړې او د نظامي حل لارې موضوع ته ولټوو، ښه خبرداره چې کینو خبرې وکړو، یو بل درک کړو او د موضوعات لپاره موږ سوله ییزه حل لاره ولټوو. همدغه ډول په نړیوالو غونډو کې د بین المللي اختلافاتو او شخړو لپاره حل ولټول سي. چنې وهل او د بهرنیو اړیکو مدیریت کول او له دولتونو او سیاسي واحدونو سره د تعامل هنر ده. دا هغه ټکي دي چې د ډیپلوماسۍ د بېلابېلو تعریفونو په برخه کې ګډ عناصر موندل شوي دي او رښتیا هم په حقیقت کې دغه ډول ده. د امریکا یو مهم جمهور رئیس په خپل یو وینا کې ډېره مشهوره وینا کړې او دا ټکي باندې ډېر تمرکز کړی دی چې وایي دغه ده د یو هېواد بهرنۍ اړیکې یا بهرنۍ ډیپلوماسي یا فارن پالیسي دومره مهمه ده چې دغه له مخې یو هېواد کولی سي خپل سیاسي حیات ته په نړیوالو اړیکو ادامه ورکړي یا هم له منځه ووځي. نو دې وجه نه دا خبره چې کوي چې د بهرنیو اړیکو د مدیریت فن ده، نو دا خبره ډېر سخت په دې مسله کې. مجموع کې دغه ټول مسایل چې موږ په نظر کې ونیسو یو تعریف د ډیپلوماسۍ لپاره وړاندې کړو، نو دا د حکومتونو له نظره ډیپلوماسي یو ډول د اړیکو ده چې د بهرني سیاست جوړښت اجرا کولو، ملي ګټو برجسته کولو، وړاندې کولو او په نړۍ کې د ملتونو ترمنځ او په نړۍ کې د ملتونو تر اغېز لاندې راوستلو ته ویل کېږي. یعنې معنا یې دغه ده چې یو هېواد وکولی سي په بهرني سیاست کې د خپل هېواد خلکو یعنې هغه څلور عنصره چې یو داخلي هغه دپاره حکومت دپاره مهم دي چې هغه له مخې نه په رسمیت پېژندل کېږي، هغه ملي حاکمیت ده، هغه د حاکمیت هغه دي تامینول دي، ټوله جغرافیه به په خپل لاس کې ولري. دا مسایل چې ولري بیا په باندنۍ نړۍ کې دا خبره یو وزن لري چې ولې په خپل کور باندې چې حاکم یې د باید په عام اصطلاح بیخي وایم که په کلي کې د تربده سره د لانجه یوه مسله وي یا په کلي کې موضوع وي چې ته په کور کې توافق د نظر ونه لرې او په کور کې حاکم نه یو فیصلو باندې خلکو سره ښه استدلال نشي کولی د خپل کور د ستونزو د حل لپاره. عینه مسله ده، عیناً تصویر په ډیپلوماسۍ کې ده، خو لږ په پراخه توګه باندې او یو څه ډېر عناصر پکې شامل دي. له دې نه دې خواته دویم موضوع چې موږ بحث پرې کوو ډیپلوماسي تعریف موضوع د ډیپلوماسۍ په ډولونو باندې غږېږو. په مجموع کې ډیپلوماسي څه ده؟ پبلک ډیپلوماسي او عمومي ډیپلوماسي ده چې دا په خپلو برخو تقسیم شوې ده. موږ مجموع کې ډیپلوماسي په دوه لویو برخو تقسیموو. یو ته اطلاعاتي یا خبري ډیپلوماسي وایي چې وبخښئ په هغه موضوع نه وروسته وړاندې چې ډیپلوماسي چې ده د فعالیتونو له مخې، عمومي ډیپلوماسي د فعالیت له مخې په دوه ډولو تقسیمیږي چې یو اطلاعاتي او خبري فعالیتونه دي، یو فرهنګي فعالیتونه دي. بیا د دغه برخې متخصصین، استادان او شاګردان دا خبره کوي هغه څه چې په دغه فعالیتونو کې موږ د اطلاعاتي فعالیتونو لاندې مطالعه کوو، دې ته موږ رسنیزه ډیپلوماسي وایي. یو نوم یې ورکړی ده ډیپلوماسي روسایب ته ویل چې رسنیزه ډیپلوماسي ده. او هغه څه چې په فرهنګي کټګورۍ کې جمع کېږي دې ته بیا فرهنګي ډیپلوماسي ویل کېږي. نو عمومي ډیپلوماسي هم دننه په هېواد کې هم بهر په هېواد کې ډېر مطرح بحث ده او په بهرنۍ شاخ کې بیا فرهنګي او رسنۍ ډیپلوماسي ډېره مطرح ده. له همدې وجې نه د هر هېواد د بهرنیو چارو وزارت په خپل تشکیل کې چې د باندې لیږي فرهنګي اتشه پکې نومونه یې اورېدلي دي که نه، نظامي اتشه پکې وي او د رسنیو برخه وي، ځکه دا رسنۍ فرهنګ دا مسله دوی د کار شریکه برخه ده. د دې مخکې د یو بحث موږ لرو د عمومي ډیپلوماسۍ په برخه کې چې عمومي ډیپلوماسي د خپلو ملي ګټو حاصلولو لپاره، ځکه موږ مخکې ویلې چې عمومي ډیپلوماسي د هېواد دننه مسایل تر اغېز لاندې لري او د باندې لري. نو په تعریف کې د دې برخې علما دغه نقطې راجمع کړي دي. وایي عمومي ډیپلوماسي د خپلو ملي ګټو حاصلولو لپاره د رسنیو، تفاهم، په بهرنیو د نفوذ کولو، د خپل هېواد او باندنیو هېوادونو په ځانګړي ډول د سیالو هېوادونو اتباعو او بنسټونو ترمنځ د خبرو اترو پراخولو او اړیکو په وسیله د بین المللي ملاتړ ترلاسه کولو ته عمومي ډیپلوماسي وایي. په عمومي ډیپلوماسۍ کې دغه ټکي دوی ذکر کړي دا ډېره مهمه ده. یعنې ډیپلوماسي څومره چې موږ تعریفونه پرې وکړو یا د ډیپلوماسۍ بېلابېل اړخونه موږ
روښانه کړو. یو ټکی چې متمرکز دی د بحث وړ دغه دا ده چې کسان چې د باندنی سیاست رهبري کوي دوی وکولی شي د خپل هیواد ملي ګټې د باندې مطرح کړي او هیوادونه که دوی سیال هیوادونه دي که شریکان دي او که رقیب هیوادونه دي په هغه باندې هغه تر خپل اغېز لاندې راوړي تر څو دوی وکولی شي خپل د خلکو ارادې د باندې ښه تمثیل کړی شي او هغه خلک چې زموږ د باندې دي زموږ د تفاهم د نورو مسایلو له لارې چې موږ په دې تعریف کې ذکر کړ د هغوی حقونه مو خوندي کړی شو. لکه څرنګه چې موږ مخکې ویلې چې په عمومي ډیپلوماسۍ کې دوه ډول فعالیتونه دي، یو فرهنګي فعالیتونه دي، یو اطلاعاتي چې یو ته رسنۍ ډیپلوماسي، بل ته فرهنګي ډیپلوماسي. له همدې وجې نه د فرهنګي ډیپلوماسۍ نه موږ شروع کړو چې فرهنګي ډیپلوماسي کومه ډیپلوماسي ده، کوم عناصر پکې شامل دي په دې بحث کې، خپل دا ډیپلوماسي په څو برخې ویشل کېږي او ولې د بهرني سیاست مامورین، سیاستمداران او ډیپلوماټان په خپل کاري ماموریت کې کاروي او د هېواد دپاره یې ګټه د موضوع شوې ده. اول دا د نړیوالو اړیکو په ادبیاتو کې د فرهنګي ډیپلوماسۍ پرېمانه تعریفونه شوي دي، خو هغه څه چې تقریبا په دې فعالیتونو کې موجود دي او موږ یو واحد تعریف جوړ کړی هغه دا مسایل دي. هغه وایي چې فرهنګي ډیپلوماسي د فکرونو، د اطلاعاتو، هنر، د ژوندانه ډول، ارزښتي نظام، دودونه او عقایدو تبادلې ته وایي. د دې ګټه چیرې؟ ګټه یې دا ده چې له دې لارې وکولی شي د ملتونو او دولتونو ترمنځ د ګډ پوهاوي او د ګډ تفاهم ژبه رامنځته شي. د دې په ځای چې هغسې وسلواله شخړه رامنځته شي او د نظامي زور لارې په یو چا موږ خپل هغه تحمیل کړو، نو لاره همدغه ده چې خلک کښېني وغږېږي، خپل فکر، خپل نظر، موضوعات وړاندې کړي، استدلال ورته وکوي. د ډیپلوماسۍ په تعریفونو کې ځینې ټکي دي چې ډېر مهم دي تر سترګو کېږي او په دغه ډول دي. فرهنګي ډیپلوماسي د یو ملت د کلتور ښکارندوی دی چې استازولي یې دولت کوي. دغه یو ډېره ساده جملې دي خو ډېر مهم، ډېر ژور مفهوم دی کې پروت ده. له بده مرغه په دې تېرو 50 کلونو کې یو شی چې موږ ډېر ښه مخکې دې مسلې داسې ما خپله دریم کاله خبرېدي کړې ځکه دا تصویر راته یو څه ښه معلوم ده. موږ 50 کاله په نړیوالو رسنیو کې د افغانستان سرټکي دا و، چاودنه وسوه، دا هېواد د خلکو ګټې وګواښلې، دا هېواد د تفاهم ژبه نه لري او زموږ دا ټکي ډېر برجسته سوي دي. نو دا حتمي خبره ده ځکه نن سبا که په اروپا کې څه کېږي، که په مرکزي اسیا کې څه کېږي، که په جنوبي اسیا کې څه کېږي، په منځني ختیځ کې څه کېږي، یوازینۍ سرچینه چې موږ ته معلومات راکوي هغه رسنۍ دي، که هغه ټولنیزې رسنۍ دي او که ډلهیزې رسنۍ دي، او موږ په هغه باندې معلوماتو باندې قضاوتونه کوو. نو لرې به نه وي چې د افغانستان کوم تصویر رسنیو ورکړی ده، که واقعیتونه یې ویلي، نو افغانستان یو ښه انځور راته وړاندې سوی ده، او که تبلیغاتي جنبه یې نیولې وي نو طبیعي ده چې د افغانانو باندې په بهرنۍ نړۍ کې دا تصویر یو څه تت ده. نو له دې وجې نه چې دا خبره کوي چې فرهنګي ډیپلوماسي د یو ملت د کلتور ښکارندویي کوي او دولت استازیتوب کوي. د دې خبرې یو ظرافت په دې کې ده چې دولت چون مسؤل ده، هغه د مسؤلیت له هغه څه چې وایي څه واقعیتونه وي، ځکه هغه بېرته هغه پوښتنه کېږي، جواب وایي. دوم دا دوه طرفه لار ده. دوه طرفه لار په دې معنا چې په هغه کې له یو خوا د خپل ملت رښتینی انځور وړاندې کوي، له بل خوا نه د نړۍ هغه رښتینی انځور ټولنې ته رالېږدوي. فرهنګي ډیپلوماسي د هېوادونو او ملتونو د اړیکو پیاوړي کولو لپاره کارول کېږي او فرهنګي ډیپلوماسي په بهرني سیاست کې د یو ملت د ټولو هڅو یوه ټولګه ده. زه یو نمونه یوازې په دې موضوع لږ وام تمرکز وکړم چې وایي د هېوادونو د اړیکو پیاوړي کولو او د هویت یوه برخه ده. یعنې که موږ له سیاسي مسلو نه یې خوباسو، که دا اوس یو افغان لاړ شي مرکزي اسیا ته، تاجکستان ته، ازبکستان ته، دې هېوادونو ته، دا جنه جنوبي اسیا ته په ځانګړې توګه پاکستان ته داخل شي، پښتونخوا ټول دا ساحل ته لاړ شي یا ایران ته لاړ شي، یو ډول موږ دلته د همدلۍ حس پیدا کوو. ایله د چیرې ده چې ډېره پخوا زمانه کې دا ډېره لویه یو فرهنګي جغرافیه دلته خلک چې په کومه ژبه خبرې کوي دغه ژبې سره موږ اشنا یو. هغه خلک د موږ غوندې ورته جامې اغوندي، د موږ غوندې ورته خوراکونه لري. یعنې دلته چې موږ وایو چې فرهنګي ډیپلوماسي د هېوادونو او ملتونو د اړیکو پیاوړي کولو لپاره مرسته کوي. د فرهنګي ریښې او د فرهنګي خصوصیتونه چې موجود دي دا لامل کېږي موږ په اسانه باندې تفاهم وکولی شو.
د فرهنګي ډیپلوماسۍ کې ډیپلوماتان تر ډېره پورې هڅه کوي چې د هېواد نه بهر فرهنګي خپرونې جوړې کړي. په دې کې د فرهنګي تبادل، د فرهنګي یرغل مسله، د دولتونو په پیاوړتوب کې د رسنیو مسله، دغه دوه بحثونه ډېر مهم او ژور بحثونه دي. او دغه نور چې د نرم ځواک او د نړیوالې رسنۍ مسله پکې مطرح ده. دې کې زه یو دوه مثاله غواړم ورکړم. یو دا چې مخکې دغه موضوع غواړم یو مثال ورکړم. په نن سبا په اماراتو کې زښت پرېمانه افغانان دي او زموږ د افغانانو وروڼه هلته سوداګر دي، ډېره پورې کار کوي. نو هر کال د سوداګرو ترمنځ کله یو نظرسنجي کېږي سوداګریز او اقتصادي. تقریبا تېر ځل زموږ یو افغان ملګری هغه غوره سوداګرو کې راغی، یو ډېر پرېمانه سرمایه‌ګذاري هلته کړې وه. زموږ فرهنګي استازولي چې په دې هېوادونو کې موجود وي، دوی د دغه علم له مخې او د تخصص له مخې مکلفیت لري چې ځینې فرهنګي خپرونې جوړ کړي. فرضاً که دوبۍ کې یو فرهنګي خپرونه جوړېږي، دا باید ډېره آګاهانه وي. ځکه دلته وایي د آګاهانه بدلون راوستلو پلان شوې هڅه ده چې د موخې ټولنې په لید، دید، احساس، ارزښتونو، باورونو، چلن او تعامل کې د خپل خوښې او غوښتنې سره سم بدلون رامنځته کړي. یعنې په دې معنا که چېرته په دوبۍ کې افغان قونسل، افغان سفیر او د فرهنګي آتشه زمون دا موضوع ته پلان کوي چې یو نندارتون جوړوي. په نندارتون کې د افغاني سوداګرو چې په تېر کال تر ټولو زیاته پانګه لرله کار یې کړی ده او دا راغواړي. دې تر څنګ دوی بیا دغه هېواد مجبور لوړ سیاسي خلک هم راوبولي، رامیشته افغانان هم راوبولي، عام خلک هم دغه ځای راوبولي. په دې کې څو کاره موږ ویلی چې د خپرونو، د فرهنګي خپرونو پلانول یا جوړول. دې کې څو شیان دوی پلان کولی شي. آګاهانه د آګاهانه پلان شوي بدلونو مخې راکار. یول د هېواد د سیاست او ډیپلوماسۍ دستګاه ته دا پیغام ورکوي چې افغانان دلته نه یوازې دا چې تا ته کار ته مزد ورکوي، بلکې افغانان سره هم هلته په کار ده، چلېږي او تا د اقتصادي څرخ یوه برخه یې روانه کړې ده. د دې پیغام اخیستلو کې برعکس مسله دا ده چې دا خلک بیا موږ سره په ویزو کې په نورو مسایلو کې تعامل کوي او اړیکې ما سره پراخوي. دوی کمپنۍ دا دلته څه هم اخلي. موږ هغه د جګړې تصویر، د ستونزو تصویر، د همکاریو او تفاهم په تصویر باندې بدلو. دوم دغه تر څنګ دوی چې قرباني د دې خلکو دي، نو دوی مجبور دي چې د افغانستان خواړه هلته وړاندې کړي. که هغه ازبکي پلو ده، که هغه وروره چې هغه د خبره شینواري کباب ده، که نور دا خوراکونه دي. یعنې د دې معنا دا ده چې دوی وښیي د افغانستان خلک د ژوند سبک، د ژوند ډول څه ډول ده وړاندې شي. او طبیعي خبره ده چې خلک یو مجلس ته لاړ شي، د یو چا له افکارو متاثره شي، د یو ښه دسترخوان نه متاثره شي او د یوه ملت له ښو ځانګړنو متاثرې اوسېږي. د هغوی په وړاندې تصویر یې مثبت کېږي. بالاخره ګټه یې دا ده هغه تصویر چې رسنیو ورکړی ده. ټول نه، یو شمېر هغه تصویرونه چې زموږ تت انځور یې وړاندې کړی دی، که نه، دا خپله روښانه کېږي. لکه ته چې یو چا ته وایې ډېره سخته به قناعت درسره وکړي، خو چې خپله یې لولي او خپله قضاوت پکې ډېر په اسانه تغییر پکې راځي. نو د فرهنګي ډیپلوماسۍ یوه ګټه دغه ده. دویم په هغه ناستې کې تعارف حاصلېږي د خلکو ترمنځ، د سیاسي چارواکو ترمنځ، او دا لامل کېږي چې ډېرې غټه ستونزه هم خدای مکړي ایجاد شي د موږ دوی ترمنځ. دې په ځای چې نظامي انتخاب یې حل کړي، په اسانه کښېني. مقدمې کې یو ورځ مخکې مو موضوع یادوي چې موږ هلته ګډه ناسته وکړه، سره ولیدل، دا یو سوء تفاهم و، دا مسله وه او له ډیپلوماتیکو لارو نه هلې ځلې کېږي، دا مسله حلېږي. او همدا په نړیوال امنیت کې، په نړیوال نظم کې دا شاخص مستقیم تاثیر لري. بل د فرهنګي یرغل او د فرهنګي تبادل مسله ډیپلوماسانو ته ډېره مهمه ده او ملت ته ډېره مهمه مسله ده. کله داسې کېږي چې په فرهنګ کې یو عنصر موجود وي، هغه هم په خپله خوښه راخلو، او داسې عنصر وي چې زموږ نور متنوع کوي او یو مثبت ټاکوي. ته فرهنګي یرغل وایي، تبادل وایي. زه یو نمونه درته افغانان ډېر مېلمهپاله خلک دي. زموږ د باندني دوستان چې راسي، د سیمې هېوادونو مصنفیان راسي، هلته موږ چې زده کړې کړي، یو بل مصنفي هم راسي. دا زموږ د حجرې مېلمه ده او که څلور پنځه کسان یې د موټر پیسې مونږ پرې کوو، په هوټل کې خرڅ خوراک هم پرې کوو او نور ملګرو سره هم بیا چکرات هم بیا. دا زموږ د فرهنګ یوه برخه ده. او د باندنۍ نړۍ کې داسې ده چې په یو هېواد کې که زوی او پلار هم دغه ته لاړ شي هوټل ته، یوه خپله پیسې ورکړي، بله خپله.
امثلي خو په ځای پرېږده که چېرې زموږ ټولنې هلته کار کوي یا دا خلک هغلته موږ دلته رابللو ته راځي او زموږ دغه د مېلمهپالنې ټکی ګوري نو دا مثبت ټکی زموږ د همدغه مثبت عنصر زموږ د فرهنګ انتخابوي او هلته په خپله ټولنه کې پلی کېږي دې ته فرهنګي تبادل وایي. یوه نمونه بله تاسو وګورئ دا ملګري چې زیاتره وخت بهرني هېوادونه چې بورسونه ورکوي او بورسونه په هېواد کې په سفارت کې د فرهنګي اتشې هغه کېږي برخه کېږي یعنې فرهنګي برخه دا بورسونه ورکوي هلته یو علت هم دغه ده ډیپلوماتان هم په دې باندې دا پلان شوی کار ده علت یې دا ده چې په نرمو ځواک کې ډېره مرسته کوي د هېواد باندې افکار ډېر نرمېږي موږ درې ځواکه ټول نړۍ کړو سافټ پاور ده هارډ پاور ده او سمارټ پاور ده یعنې معنا یې دا ده چې زه یو هېواد ته لاړ شم هلته زده کړې وکړم یو ښه نه همالته مې زده کړې وکړې ما ته سکالرشپ راکړ ما درسونه ویلي بل خوا د خلکو چلند زه چې راسم که وغواړم که ونه غواړم د ما د ذهن د تصمیماتو د افکارو نظریاتو په یو برخه کې د خلکو وړاندې یو خواخوږي پرته وي یو نرم دریځ پروت وي ځکه هم دا خلک دومره دا ده دغه سړی چې هلته زده کړې کوي متخصص کېږي سبا چې زما ټولنې ته راغی یا زه بورس ورکوم مهمه زه دا مثال ورکړو افغانستان په تذکرداري کې دې ځایګاه ته ځان رسوي چې موږ ګاونډیو او د سیمې هېوادونو محصلین کابل پوهنتون ته دعوت کوو کابل پوهنتون کې بورس ورکوو په 2 کلنه زده کړې چې ماسټري وایي مثال یو کس راځي په افغانستان پېژندنې کې ماسټري کوي دی چې راغی د طبي خبر د درس په جریان کې د ماسټرۍ په جریان کې دې ته موږ لیلیه ورکړې ده ډوډۍ ورکوو جیب خرچ ورکوو او په دې کې په افغانستان ګرځي د افغانستان ټولې تاریخي سیمې ګوري ځکه دا مسله شامله دي د برنامې ده دا چې د افغانستان مثبت تصویر اخلي سبا په هغه چې دا سړی لاړ دلته د اطلاعات فرهنګ یو متخصص ته جوړېږي کم از کم دا بحث ډېر مطرح ده زیاتره خلک چې محصل لري کې په هېواد کې د هېواد پېژندګلي وایي هغه چې بیرته لاړ شي په خارجي وزارت کې د هېواد د پېژندګلي برخې مسلکي ګماري ځکه هغه کس د هېواد له ټولو ټولنیزو سیاسي او مدني جوړښتونو سره بلد ده په اسانه د هېواد د ضعف او قوت ټکي هلته مطرح کولی شي که موضوع راسي ورته وایي چې د دې خلکو ضعف دا ده قوت دا ده په دغه لارې تفاهم ته په دغه لارې جګړې ته نه ورسره رسېدلی شو نو داسې هلته لاړ شي هغه تصویر چې په ټولنه کې موجود ده خصوصا په ځانګړې توګه په ډیپلوماټیک د زیات تصمیم نیول کېږي او دا مسله داسې نه ده دا یو تبلیغاتي مسله ده چې رسنیو د خاص مطلوب تصویر لپاره لید ورکوي زه دلته پاتې شوم دا خلک د دې طبع خاوند دي د خپلو ګاونډیانو سره خلکو سره دې اړیکو په نړۍ کې په نړیوال نظم کې په نړیوال اړیکو کې د دغسې دریځ او نظر هغه دي پلوي دي دې وجه چې موږ د ډیپلوماتان رابطې دي د هېواد کاس چارواکي خپله هغه کوي او علت یې چېرې چې موږ د فرهنګي تبادل له لارې نه موږ د باندني محصلینو دعوت کړي یا دا خو د اوږدمهاله اهدافو پوره کړي په لنډمهالو کې تر ډېره په هېوادونو جګړې د بهرنیو چارو وزارت له مخې یو موضوع پلان کوي او دلته په مهم مسایلو باندې سیمینارونه غونډې جوړوي هغه ته دغه هېواد د پوهنتونونو محصلین او استادان راغواړي د بهرني دستګاه خلک راغواړي د کورني امنیتونو مسایل دا خلک راغواړي دلته چې راغی د راشدار زیاتېږي طبیعي شناخت زیاتېږي نه مخکې زیات کېږي علت یې همدغه ده چې د ټولو هڅو نتیجه دا ده چې موږ وکولی شو د خپل هېواد ملي اولیا ګټې د باندې په اسانه خوندي کړو د فرهنګي ډیپلوماسۍ پروګرامونو کې معمولا دغه کارونه خلک کوي د کتاب لوستلو مسله یعنې د کتاب لوستلو ډیپلوماسي زموږ یو خارجي سیاستوال چې په بهرنۍ کې اړیکو په حوزه کې او یا دا رقم ته یو بل متخصص چې د اقتصاد په حوزه کې کار کوي په نړیوال او سیاسي اقتصاد باندې یو کتاب لیکي د 3 کالو 4 کالو د تحقیق په نتیجه کې سمدستي بهرنۍ دستګاه جوړوي په هېواد کې چې موږ د توجه وړ ده وایو چې موږ اړیکې پراخې کړو سرمایه‌ګذاري وکړو عامه افکار او دولت سیاسي افکار خپل کړو دا کتاب چې د ډېر څه هلته ورته یو غونډه نیسي هغلته د دې غونډې ته د هېواد د علمي ادارو د سیاسي او د نورو ادارو کسان راغواړي او په دې کتاب خبره کوي نه یوازې زموږ افکار یعنې افغانان په نړیوال نظام کې سیاست او اقتصاد یعنې سیاسي اقتصاد کوم رقم نظر لري نو دغه دوه کارونه عمل کېږي چې خلک موږ وپېژني موږ خلک وپېژنو او زموږ مثبت تصویر راته راسي او موږ په دې سیستم باندې او نظم باندې یو تاثیر پیدا کړو نن سبا د چین او د امریکا ترمنځ یو لویه
اقتصادي جګړه روانه ده. ځکه نن سبا د استعمار بڼې تغیر کړی، درېیمه شکل ته داخله شوې ده او په هغې کې د اقتصادي استعمار دومره خطرناک شکل ده، د نظامي لحاظ هېڅ زورونه پیدا کوي، خو په اقتصادي لحاظ دومره استثماري ته به خوښ هم وي، مزدوري به یې ورکوي او په ستونزې کې هم وي. که زموږ یو افغان متخصص په سیاسي اقتصاد باندې موضوع لیکي، بیا خصوصا یا د چین او د امریکا په سوداګریزو اړیکو د هغوی په ستونزو، ننګونو، فرصتونو باندې کتاب لیکي، نو په جنوبي اسیا کې یا په ختیځ اسیا کې زموږ هغه سیاسي استازولۍ چې هلته وي هغوی په دې باندې د کتاب مخکې کتنه نیسي. یوازې هدف دا نه وي چې یو کتاب د 5 کسه په وږي، دا یو پلان شوې هڅه ده مخکې مې د هغې له مخې موږ څو کاره کوو. یو دا ورته وایي چې افغان متخصصین په نړۍ کې نړیوال تجارت او نړیوال سیاست ته کوم دید لري. دوم د تاسو په ستونزه کې مشکل لري، ټولو ښایي دا کسان یې خیال ځایسي او دې هڅه دا د دې یوازینی هدف دا چې موږ په نړیوال سیستم او تنظیم کې د خپل هېواد او د خلکو د سیاسي دستګاه تاثیر زیات کړو. کله چې تاثیر ولري تا خبرې او ګټې په اسانه اورېدل کېږي. هلته دا رقم ته سینمایي ډیپلوماسي، د هنري توکو ډیپلوماسي، د موسیقۍ له لارې د ژبو د زده کړې ډیپلوماسي، د علومو اکاډمۍ او نورو دا رقم څېړنیزو بنسټونو ترمنځ د راشدرس او سیمینارونو مسله، دا ټول هدف یوازې همدغه شی وي. 5 دقیقې نورې په دې موضوع وخت راکړئ، راځو په رسنیز ډیپلوماسي خبرې کوو. رسنیز ډیپلوماسي یو ډېر مهم بحث ده، ډېر جالب بحث ده. په اوسني وخت کې چې نړیوالتوب لمن ډېره پراخه شوې ده، د هر چا په ژبه دا خبره ده چې افغانستان د نړۍ یو کلی ده، نو د دې یو اساسي فکټور چې ده ټکنالوژي ده او رسنۍ دي. په سیاسي، اقتصادي، نظامي اړخونو کې دولتونه د یو بل مخاطب دي. په دغه درې اړخونو کې دولتونه په سیاست، اقتصاد او نظامي برخه کې دولتونه مخامخ د یو بل مخاطب دي. خو په فرهنګي اړخ کې بیا تر ډېره دولتونه او ملتونو ترمنځ اړیکه مطرح ده. هلته بیا یوازې دولتونه مطرح نه ده مسله فرهنګي هغه کې په نظامي ډیپلوماسي کې. فرهنګي کې بیا د ملتونو ترمنځ اړیکه مطرح ده، ځکه ملتونه معمولا ډېر نرم علایق خوښوي. نو په رسنیز ډیپلوماسي کې دولتونه بیا هڅه کوي د رسنیو او نورو فرهنګي وسایلو لارې خپلو ملي ګټو او غوښتنو ترلاسه کولو په لار کې ملتونه په خپله خوښه وڅرخوي. په عام ډول سره رسنیز ډیپلوماسي د هېواد د بهرني سیاست غوړېدا او تکمیلولو په موخه د رسنیو د قوت او وسلې څخه ګټه اخیستل دي. یعنې موږ څومره بحث نور که موږ لرو ټول به همدغه ټکي راګرځي چې د هېواد د بهرني سیاست د غوړېدا تکمیل لپاره د رسنیو د قوت له وسلې څخه استفاده وکړي. یعنې معنا دا ده چې د رسنیز ډیپلوماسي د فعالیتونو موخه د اطلاعاتو د خپرنیزو وسایلو لارې د هېواد څخه د باندې د هدف ډلې اغېز کول، تر تاثیر لاندې راوستل او د بهرنیو چارو وزارت لخوا دا هڅه ترسره کېږي. زه غواړم دا موضوع دې لپاره هغه دی ښه روښانه کړم. یو مثال مې راخیستی دی په دې موضوع کې. د 1983 میلادي کال په چیلي کې د آلن دورې د حکومت پرځول دي. په چیلي کې په 1983 کال کې د امریکا او د چیلي ګټې ټکر شولې او هغه سیاسي قشر چې په سیاسي قشر چې په آلنده کې حاکم او حکومت یې مخ ته وړو، د دې لپاره دوی د رسنیو یو له لارې نه عامه افکار د هېواد خراب کړل او ستونزې وزېږولې. خلک یې په دې باور شول چې زموږ دا سیاسي مشران چې اوس په واک کې دي نه د خلکو حقوق اعاده کولی شي، نه ملي امنیت ټینګولی شي، نه زموږ صحیح استازي دي او خلک دې ته هغه شول آماده شول او عامه افکار چې راوپارېږي او د حکومت تغییر کې بل حکومت راولي. یعنې دا کار دوی یوازې د رسنۍ ډیپلوماسۍ له لارې وکړ. رسنۍ په مجموع کې د هېواد د بهرنۍ دستګاه چې ده د هغوی هېواد د سفارتونو، ډیپلوماتانو او د قونسلګریو له لارې مخ ته ځي. خو په دې کې یو برخه د دوی د کار شریک چې ده رسنۍ ده. یعنې رسنۍ د یو داسې پټ نامرئي سفیر په توګه دا قدرت لري چې په څو ثانیو کې یو پیغام د صابرالعبور له لارې تېر کړي او د هدف او موخې هغه ته ورسوي. یو مثال به زه داسې ووایم. په موجوده وخت کې د رسنیزې ډیپلوماسۍ له مخې د کوشتپې کانال موږ ته ډېر د عطف ټکی ده. یعنې زموږ بهرنۍ دستګاه چې کله خبره کوي ډېر په اسانه دنیا ته تصویر ورکوي چې موږ په دې ټولو شیانو کې دا ټوله دغه موجوده وخت کې د کومه پراپاګنډا روانه ده، دې ټولو په وجود موږ وکولی شو د افغانۍ ارزښت وساتو، خپل
نیم میلیون مامور ته معاش ورکړو او د کوشتپې غونته یو کانال چې ډېر زیاتو مالي امکاناتو اړتیا لري دا موږ هغه کوله برخه تکمیل کړو. یعنې دې معنا دا ده هغه تصویرونه چې موجود دي چې حاله دا دي حاله دا دي حاله دا دي د هغه پر وړاندې موږ په واقعیتونو خبر کوو د افغانستان یو رښتینی انځور وړاندې کېږي هلته. دومره برخه د دولتونو په پیاوړتیا کې رسنۍ ډېرې مهمې دي ځکه په دې بحث کې په بهرني سیاست کې د رسنیو له دغو ځانګړتیاوو څخه چې موږ مخکې یادې کړلې هدف دا چې خپل مطلوب تصویر ته د رسېدو لپاره د خپلو ګټو هویت ملي برانډ او شان په لوړولو او هڅولو کې د رسنیو د وسیلې څخه کار اخلو. نو ځکه هم رسنۍ ډیپلوماسي په بهرني دستګاه کې د ډیپلوماټانو لپاره زښته مهمه ده. دلته ما یو نقل قول اخیستی دی وایي رسنۍ د ډیپلوماسي د 2000 میلادي کال څخه راوروسته د ډیپلوماټیک دستګاه او بهرني سیاست له مهمو فعالیتونو او کارکړنو څخه راڅرګنده شو. نن سبا په نړیوالو اړیکو رسنیزه ډیپلوماسي یو پیچلی ماهیت لري چې په موجوده عصر کې د رسنیو چلند بدلون کړی ده او رسنۍ کولی شي د یو اغېزمن او خپلواک سیاسي لوبغاړي په توګه راڅرګند او په ډیپلوماسۍ کې د رسنیو هڅه کولو له لارې د رسنیزو رهبرانو مذاکراتو باندې یو منفي اغېز وشیندي چې هغه دغه درې شاخصونه لري. اول که چېرته رسنۍ موږ په کاري جریان کې شامل نه خصوصا په بهرني سیاست کې ځکه اوس په دغه کې موږ ناست یو اتاق کې خبرې کوو ښایي دا کوڅه کې خبر نه شي خو دغه رسنۍ د وسیلې له لارې چې زموږ د کار شریکه ده نه یوازې موږ هغوی چې زموږ هم فکر وي هغوی چې موږ سره په فکر باندې روان دي هغوی ټول زموږ د کاره خبرېږي او خلکو ته دا ښیو چې موږ یوازې په نظامي برخه کې نه په نورو ټول برخه کې چې فرهنګي برخې دي ادبي برخې دي علمي برخې دي د سیاست برخه ده د استدلال برخه ده موږ د عمل اخته کار کوو. نو دا یوازې نه د موږ د کار شریکه څه ده د رسنۍ دا خپله د رسنۍ ډیپلوماسي معنا ورکوي. د همدې وجې دا درې فکټورونه دوی ځانګړي کوي چې رسنۍ دي د سفرونو ارزښت اهمیت ورکوي یا بې اهمیته کوي. د رسنۍ په خپل ماحول کې راولي یعنې رسنیز مدیریت ولري او روښانه رسنۍ ډیپلوماسي ولري رسنۍ په خپل چاپېریال کې راتاو کړي ته چې کوم سفرونه کارونه لري دوی تا سره همکاري کوي دې ته ارزښت ورکوي او یا برعکس که ملګري نه کوي تا په تصمیمونو مسله ډېر هغه تاثیر کوي کم ارزښت یې ښیي. بل د ډیپلوماټیکو بنبستونو ماتول او د مذاکرات لپاره د مناسب فضا ایجادول کله وخت داسې مهم مسله پیدا کېږي چې هغه کې ښکېل لوري خپلې موخې لري یوازینۍ لار چې د فشار راوړي هغه رسنۍ دي ځکه مسله راباسي درس کوي عامه افکار یې په وړاندې پارېږي او هغه بنبست چې موجود ده هغه موضوع چې مخته نیسي هغه ماتېږي او داسې فضا ایجادېږي چې خبرې کېږي بیا کینې خبرې کېږي یو مناسب حل لاره پیدا کېږي ځکه مذاکراتو کې هېڅوک هم ګټونکی نه ده 50-50 ده یو څه به ته ورکوې یو څه به اخلې. او بل د قراردادونو او حقوق لپاره د مناسبو یا مطلوبو شرایطو رامنځته کول دا ډېره مهمه ده په بهرني سیاست کې. کله هېوادونه چې په خپلو کې بېلابېل تړونونه لري کار کوي یوازینی شی رسنۍ ده کله موضوع د باندې سرټکی پر جوړېږي نو طبیعي خبره ده د دواړو هېوادونو خلک عامه افکار یو حساسیت په وړاندې لري یا مثبت یا منفي. ډیپلوماټان بیرته متوجه کېږي خپل کورني سیاست ته ګوري د سیمې کې خپل شریکانو ته ګوري په ګاونډ کې خپل شریکانو ته ګوري دغه موضوع په اړه تصمیم نیسي څه ډول غبرګون لري موږ سره په تعهد کې پاتې کېږي که له موږ تعهد وځي بخصوصا داخلي خلک ډېر مهم دي هماغه دا چې په خپلو تصمیمونو کې په یو شمېر مسایلو باندې غور کوي. نو لنډه دا بحث داسې راټولم چې موږ په دې بحث کې څو مسلې یادې کړې د کورني سیاست مسله مې یاده کړه د باندني سیاست مسله مې یاده کړه او ملي ګټې مې یاده کړلې دا به زموږ د بحث وروستي ټکي وي. تر څو چې زه د دغه برخې زده کوونکی ما کار کړی د افغانستان په هېڅ قانون کې په دې 50 کالو کې ما نه لیدلی چې ملي ګټې تعریف شوي وي خو موږ یې په هر بحث کې په هر مجلس کې دا یادوو چې هله ملي ګټې دي کورنی سیاست ده او بهرنی سیاست ده. نو هغه څه چې زه مطالعه او د ما برداشتونه دي هغه مې په دغه شکل باندې راټول کړي دي. اول غواړم په د ملي ګټو باندې یو موضوع سره شریک کړم
ملي ګټې له هغو مادي او معنوي ارزښتونو څخه عبارت ده چې د یو ملت وګړي د هغوی سره د تړاو او مالکیت احساس لري او د هېواد د ساتلو لپاره او د نورو لخوا د هغوی د خپلولو په وړاندې له ځانه حساسیت او غبرګون ښیي او د هغوی لپاره سرښندنې ته تیار وي. یعنې یو پیچلتیا هم دې کې دا ده چې هېچا جرأت نه ده که دا تعریف کړي او په قانون کې واچي علت هم دا ده دا بحث ډېر پیچلی دی، ډېر ابعاد لري، خو ولې هر څوک یو برداشت لري. زما برداشت ترې همدغه شی و. دلته څو ټکي په دې تعریف کې پراته دي. اول، ملي ګټې عمومي ماهیت لري. دویم، ملي ګټې ډلهییزو ګټو ته ورته والی لري. ملي ګټې ارزښتناکې ګټې دي. ملي ګټې درک شوې ګټې دي او وګړي د هغه په وړاندې فوقالعاده حساسیت ښیي. اوس یو زه به یو نمونه وایم، ځکه دلته موږ ویلې چې د ساتلو لپاره د یو ملت وګړي د هغوی سره د تړاو لري او د مالکیت احساس لري. خاوره، ځمکنۍ بشپړتیا، موږ دلته د مالکیت احساس کوو. آیا چاته به څوک اجازه ورکړي چې یو لیست خاورې ونیسي؟ ځکه موږ چې ویلي دي چې د هغوی د ساتلو لپاره او د نورو لخوا د هغوی د خپلولو په وړاندې له ځانه سخت حساسیت او غبرګون ښیي. یعنې په هغه وخت کې سړی سرښندنې چمتو کېږي. موږ به هېڅ کاله هیڅ هېواد هیڅ وګړی به چاته اجازه ورنه کړي چې دا هېواد امنیت وګواښي، یعنې خلک یې په کور دننه نه امنۍ احساس وکړي او مستقیم یا غیر مستقیم ګواښلی شي، یا یې خاوره ونیسي، یا یې هویت کې جعلکاري وکوي، یا یې د پیسو ارزښت ور خراب کړي، یا داسې داسې توطیې ورته جوړې کړي چې د هغوی اړیکې د ګاونډیانو سیمې سره خرابې شي. نو دا ټول هغه څه دي چې موږ یې په وړاندې د مالکیت احساس کوو. او نو ملي ګټې د هېواد اصلا ملي ګټې څه ده؟ دا هغه ده، ملي ګټې د هېواد د سیاست محتوا ده. ملي ګټې د سیاست محتوا ده، خو اهداف په دې کې یوه چوکاټ ده. دا خبر لږ پیچلی دی، په دې ساده رئیسي داسې وایم. دلته وایي چې ملي ګټې د هېواد د سیاست محتوا ده. اوس دغه مسله چې موږ مخکې یاده کړله په جزئیاتو باندې، ټول په دغه چوکاټ کې د محتوا سره، خو موږ چې وایو چې د باندې موږ یو کنسول جوړېږي، یو فرهنګي برنامه جوړوي، همدغه ده چې د دغه چوکاټ لپاره یو هدف وټاکي چې په فرهنګي برنامې لاړه خلک راټول کړي، نه یوازې خلک هلته راځي په یو څو مسلې خبرې کړي، هغه دا خلکو ته ښیي. لکه فرض موږ مخکې یو ښه مثال ورکړی د افغان سوداګرو په دوبۍ کې، یعنې یوازې دا نه ده چې یو څوک قوي سوداګر ده، پرېمانه شتمني لري، یعنې د دغه هدف له مخې چې موږ ټاکلی یو برنامه ورته نیولې ده دوبۍ ته دا ښیي چې افغانان یوازې تاسې کارګر نه دي، تاسو په اقتصادي څرخ کې ډېر کار یې کړی ده. او رښتیا موقع داسې ده، دوبۍ، ترکیه، ایران د افغان ځوانانو په مټ اباد شوي دي. خو دا چې زموږ یو محرکه بهرني دستګاه په دې کلونو کې نن لرلې موجوده وه، خو ستونزې یې خپله لرلې. و نه شي کولی دې خلکو ته وښیي چې زما یو کارګر چې په غیر قانوني توګه ورځي او ته د یو نړیوال کارګر په پرتله مزد کم ورکوې، او دومره ستونزه ده که د عسکر راوګرځو، که یې بندیخانې ته واچوو، که چا سره کار کړی مزد یې ورنه کړي، دې پوښتنه څوک نشي کولی. یعنې یو فعال ډیپلوماسۍ دستګاه لپاره دا ایجابېږي چې د ایران څخه موږ وغږېږو چې څو نفر کارګرو ته اړتیا لري، موږ یې رسمي صادر کړو. دې کې به ګټه چې یو کارګر چې موږ ترکیې ته صادروو او ترکیې کې 1000 نفره کار کوي، اول دا بیمه کېږي. په عادي کار کې چې قاچاقي راتله خوندیتوب نه لري، قانوني اوښته نه وي، بیمه خو لا په ځای پرېږده. که د کار په جریان کې یوه خښته له پاسه راغورځي او زموږ د یو کارګر فرض خدای مکړه لاس یې هغه کېږي، فلجېږي، هغه نور له کاره ووته، د هغه مقابل کې روغتیا صحي بیمه شوې ده، هېواد هم تداوي کړي او یو برخه پیسې ورکوي، د ژوند اقتصادي جوړېږي. دویمه خبره دا ده، کارګر چې هلته کار کوي، اوس مثال په $200 کار کوي، ښایي که یو دولت رسمي ولګي په $500 کار کوي، $400 به دی اخلي، یعنې یو برخه پیسې به دی اخلي، یو برخه د پیسو نه مالي به دولت ته راځي. نو ځکه ما دا ویلي چې ملي ګټې د هېواد د سیاست محتوا ده او د اهدافو د ټاکلو یو چوکاټ ده. همدغه د هغه په رابطه خبره د ملي ګټو په رابطه. او وروستی بحث مو دا یاداشت مې تا کړی چې چېرته مې ایښی ده.
بل د بهرني سیاست موخې او د کورني سیاست موخې مخکې نه چې بهرني کورني سیاست موخې ته ورسېږي ملي ګټې خو ملي زموږ ډېر د ملي ګټې ملي ګټې چې بل شی نه د هماغه مادي او معنوي ارزښتونه چې موږ په وړاندې د مالکیت احساس لرو. په موجوده عصر کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ ستونزې څه دي؟ په موجوده عصر کې د افغانستان د ډیپلوماسۍ ستونزې په دې وروستیو کې له حکومتونو سره د رسمیت پېژندلو په سر د افغانستان لاندرۍ دي. ځکه هغه څلور شاخصونه چې د هغه دپاره ضرور دي لپاره هغه موږ ترلاسه کړي دي. ملي حاکمیت مو ټینګ کړی ده، یعنې په ټول افغانستان باندې واک موجود ده. د خلکو امنیت مو خوندي کړی ده او یو باثباته حکومت مو رامنځته کړی ده. دغه شاخصونه دي څلور چې مطرح دي، دا موږ کړي دي. ښه چې کړي دي د موږ د ډیپلوماسۍ د بهرني نظګۍ ستونزه ده چې د رسمیت پېژندلو په مجبورو چنې ووایو، ناندرۍ ووایو، خلکو سره ناستې پاستې وکوو او ذهنیتونه جوړ کړو څو دغه موضوع موږ سره ومني. د ځواکمنو هیوادونو لخوا د افغانستان د پانګ کنګلول د موږ د بهرنۍ پالیسۍ ستونزه ده او په افغانستان باندې د بندیزونو نه لرې کول د افغانستان د بهرني سیاست ټول مسایل تر اغېز لاندې راوستلي دي. او دا معلومه خبره ده کله چې ته په ستونزه کې خو ته ازادانه سفر نشي کولی چې خلکو سره کښېنې او دا ورته وایي چې زما د ملت او د سیاسي دستګاه پیغام دا ده چې تاسو څه اندېښنې لرئ موږ سره شریکې کړئ، تر څو موږ د هغوی اندېښنو ته معقول ځواب وایو او بیا په ورته وخت کې د افغانستان اندېښنې ورسره شریک کړو چې افغانستان هم په نړیوال کلي کې د یو کور حیثیت لري، موږ هم دا انساني حقوق لرو دا او په دغه ډول غواړو ترلاسه یې کړو. د کورني سیاست موخه څه ده او د بهرني سیاست موخه څه ده؟ ځکه دا شرایط مسایل هغه چې په دغه کې یاد شو په لیکچر کې موږ دغه یادول مو ضرور دي. د ډېر جزئیات تېرېږم، یو څو ما دغه مطالعې په جریان کې یو څو یاداشتونه اخیستي دي. اول د کورني سیاست موخه په اصل کې د خلکو د ژوند د کچې لوړول، یعنې هغه څوک چې والي ده، وزیر ده، رئیس جمهور ده، صدراعظم ده، امیر ده چې حکومت چارې مخ ته وړي، د دې ټول کار نتیجه دا ده په آخر د ورځې کې د خلکو د ژوند کچه لوړه شي په هر لحاظ باندې، په سیاسي لحاظ، په اقتصادي لحاظ، د تعلیم تربیې له مخې او په نورو په خدماتي لحاظ په ټولو برخو کې. دویم د خلکو له اساسي او بنیادي حقونو څخه دفاع وشي. یعنې په دغه مسله کې دې مسله کې ډېر مسایل شامل دي. دغه یو کلیت لري، د جزئیاتو کې ډېر مسایل شامل دي چې انسانانو هغه د بنیادي حقوق دي. د علم، پوهې او لیک لوست پراختیا، د ټولنیز عدالت او انصاف پلي کول. یعنې د قانون په وړاندې وزیر هماغه عادي وګړی ده او عادي وګړی هماغه حیثیت لري، هېڅ له قانونه لوړ نه ده او ټیټ نه ده. که یو چا ښه کار وکړي هغه باید مکافات شي او که ستونزه وزېږوله باید مجازات شي. نو همدې وجې نه وایي د ټولنیز عدالت او انصاف پلي کول. یعنې که زه وزیر په یوه تله وتړلی شلو بیا ستونزه نشته، ځکه خلک له خپل دولت نه راضي کېږي چې دغه دولت زه په هماغه میاشت ډوډۍ خورم او وزیر یې خوري. زما زوی هم په همدې کابل پوهنتون کې محصل ده، د وزیر زوی ماته محصل ده. د اختر رخصتي زه هم دلته تېرومه، وزیر صاحب هم دلته تېروي. دا نه چې تا زوی د باندې زه د باندې سبقونه مونږ بغل عادت ده چې غلط برداشت ونه شي. خو ته د رخصتي په دوبۍ کې تېروې، په عربي نړۍ کې تېروې، په امریکایي نړۍ کې تېروې، خو زه د فرضاً تفریح ته مخ نه لرم. د اصلاحاتو او پرمختګ پلانونو جوړول او عملي کول. کوشتپای تر ټولو ښه مثال ده. په بېلابېلو سطحو کې د کسبونو او صنعت ته وده او کار کول، د تعصباتو له منځه وړل. له بده مرغه په افغانستان کې یوه مسله چې موږ ډېر زیات ځوبل کړي یو، موږ سخت ویشل شوي خلک یو. اول په قومونو کې ویشلي یو چې دا داخل ده، دا پښتون ده، دا فارسیوان ده، او نه پوهېږم دا تاجک ده، او دا هزاره ده، او دا احمد ده، او دا محمود ده. بیا چې لږه نه راوځو چې پښتني هغه ټولنې ته داخل شو، په پښتنو کې ویشل شوي دي، دا احمدزي دي، دا سروزي دي، دا ستانکزي دي. او دا خو دا زمونږ په دین کې مثل دا د تعارف دپاره دي، کوم د خاص برتري او امتیاز دپاره نه دي. ځکه زمونږ په امنیتي سکتور کې هماغه هزاره، هماغه پښتون، هماغه بلوچ، هماغه ازبک او هماغه اهل حمودزي په یو سنګر کې جنګېږي د خپل خلکو د امنیت په خاطر له خاورې دفاع کوي. نو ډېر ضرور ده د دې، ځکه موږ په دې څو کلونو کې د تعصب مسلې زښت زیات ژوبل کړي او ډېر زیات ضرر موږ ته رسولې ده. بل د ټولو قومونو د حقونو رعایت کول. د قانون په وړاندې که احمد او محمود یو ډول، اوس چې زه زما پاسپورټ اخلم په هزاره هغه 15 روپۍ داخلي، پښتون هغه 15 روپۍ داخلي، ازبک هم داخلي، یعنې خدمات او امتیازات په یو ډول باید وړاندې شي او دا د قانون نفس ده. د تطبیق وړ اقتصادي نظام پلی کول، یعنې داسې یو نظام پلی کول چې خلک یې د وسه ووځي
او د حب الوطن رامنځته کول. دا په مجموع کې د بهرني د کورني سیاست هغه مهمې موخې دي چې موږ دا ټوله موږ تقریبا 8 ادارې لرو په افغانستان کې، د وزارتونو نیول تر مستقلې ادارو پورې ټول کسان په دې راس کار کوي. د دې ټول کار نتیجه دغه شی ده. د بهرني سیاست موخې بیا چې دي په ټوله کې د بهرني سیاست موخې یو څو خاص ټکي لري. یو ځمکنۍ بشپړتیا ساتل، یعنې موږ چې څومره فرهنګي ډیپلوماسي د باندې کوو اجرا کوو، که رسنۍ ډیپلوماسي نه کار اخلو، که علمي ډیپلوماسي ته لید ورکوو، که زموږ خلک هلته کار کوي. د دې ټول هدف دا ده چې موږ وکولی شو په هغه کې په نړیوال سیستم کې اړیکو کې خپل ملګري متحدین زیات کړو، تر څو هېوادونه که خدای مکړي مشکلونه سره پیدا کړي د خبرو له لارې نه موږ هغه سره حل کړو. نو دا چې داسې یو درجه ونیسو تر څو هغوی هغه ځواکمن هېوادونه نظامي اقدام وکړي او زموږ بشپړتیا ونه ساتل شي د ځمکې. بل د ملي مسؤلیت ساتل، معنا دا ده چې په خپل هېواد کې د امنیت احساس وکړي، د خوندیتوب. یعنې داسې نه چې هېواد نه د باندې پلونه د باندې د سیر ته جوړې شي او راوړي او ورته نام نه کړي. ځکه ډیپلوماټان دي چې خلکو ته وایي چې زموږ خاوره زموږ خلک هېڅکله د چا په خلاف نه کارېږي. نو دغه څو زما ګډې وړې خبرې وې، خدای دې وکړي چې ژر مستفید شوي وي.